د وردګو ولایت د چک ولسوالۍ د اوبو له دې بند څخه یو وخت د دې ولسوالۍ په ګډون د کابل یو شمېر سیمو ته برېښنا ورکول کېده، خو اوس نه یوازې چې برېښنا نه تولیدوي بلکې کاسه یې له خاورو او خړو ډکه شوې ده او اوبه یې د وچېدو په حال کې دي. د دې ولسوالۍ اوسېدونکو له CMG سره په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې د چک د اوبو بند څو کاله وړاندې د زیاتو زراعتي ځمکو د خړوبولو ترڅنګ 4.3 میګاواټه برېښنا هم تولیدوله، خو اوس یې ټول توربینونه غیر فعال شوي دي. د چک برېښنا بند د افغانستان یو له ډیرو لومړنیو بندونو څخه دی چې په 1919 کال کې د وخت د حکومت لخوا جوړ شوی او د دغه برېښنا بند هغه تولیدي ظرفیت په دومره کچې لوړ و چې حتی د کابل ښار ته یې برېښنا ورکوله. خو له بده مرغه په وروستیو کې د وخت چارواکو د بېغورۍ او د پرلهپسې جنګونو له کبله د دغه برېښنا بند تولیدي ظرفیت راولویدو. د سیمې اوسېدونکي دغه راز وایي چې د ځمکو د خړوبولو او برېښنا د تولید لپاره اړتیا ده چې پر یاد بند ژر تر ژره کار پیل او خلکو ته پکې د کار زمینه هم برابره شي. د اوسني موجوده نظام یا د امارت اسلامي څخه مو هم تقاضا هم ده کوم کارونه چې دغه په ټاپه درېدلې دي او کچېرې د دې په دوامځلي شروع او د دې په پیل کې همکاري وکړو د وردګ ولایت خاصتا چک ولسوالۍ د اوسېدونکو سره به یوه غټه همکاري کړې وي. د دوی په خبره که د دې بند دروازې ونه رغول شي او د اوبو د زیرمه کولو لپاره د بند کاسه پاکه نشي، هم به دغه بند له منځه لاړ شي او هم به هغه زرګونه جریبه ځمکې چې یاد بند خړوبولې شاړې شي. ځکه دلته زیات ځمکې د بند څخه خړوبېږي، دلته اوبه کېږي، د زراعتي ځمکې دي کې خلک هم زیات خوشحاله دي. موږ غواړو د رئیس الوزرا څخه چې بند چارې زر پیل شي او خلک د برېښنا او د اوبو څخه برخمن شي. خو د افغانستان سرپرست حکومت بیا دغه ډول بندونه خپله ملي شتمني ګڼي او وایي په هیواد کې به پر ټولو هغو نیمګړو پروژو کارونه پیل کړي چې کارونه یې په نیمایي کې پاته دي او یا هم بیا رغونې ته اړتیا لري. د سرپرست حکومت مرکزي ویان ذبیح الله مجاهد له CMG سره په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې د چک ولسوالۍ د اوبو بند سروې پیل شوې او تر بشپړېدو وروسته به یې بیا رغونه پیل شي. دغه بند چک هم داسې یو بند چې کار ډېر نه غواړي، لږ کار غواړي، لکه د هلمند کې جې کې فعاله سو، نور نوي توربینونه پکې جای په جای سول، دې کې به هم نوي کار کېږي او انشاءالله ظرفیت به په ښه ظرفیت سره به خدمات وړاندې کوي. د وردګو د چک بند چې شاوخوا 80 کاله وړاندې جوړ شوی او هغه وخت د زرګونه جریبه کرنیزو ځمکو پر خړوبولو سربیره 4.2 میګاواټه برېښنا هم تولیدوله. برېښنا یې د وردګو د ډېری سیمو ترڅنګ د کابل ځینې سیمې هم روڼولې، خو له تېرو شاوخوا 3 کلونو راهیسې ټول توربینونه له کاره لوېدلي دي. احسان الله کریمي، CMG، د وردګو ولایت د چک ولسوالۍ.